لټ توتیان په غټ ځنګل کې په یوه ونه کې یو څو توتیان اوسېدلو. ښکاریان به راتلل توتیان او د هغې بچي به یې نیول. ځکه یو ورځ هغې بل ځای ته د تلو فیصله وکړه. هغې لرې یو د چینار ونه پیدا کړه. د دې ونې د اونچایۍ په وجه ښکاریانو ته بره ختل مشکل و. د توتیانو مشر ټولو توتیانو ته د کورونو جوړولو حکم ورکو. ټول توتیان د نوي ځای کې ډېر خوشحاله وو او د خوشحالۍ نه په مستۍ وو. خو توتیانو مشر لږ پریشانه و او اوس هم د نوي ځای جایزه اخیستله. او اچانک د هغه نظر د ونې لاندې په بوټي پرېوتو. هغې ټولو توتیانو ته آواز وکړو: ایو ایو زر زر لاندې راشئ، د دې بوټي به ویستل پکار وي. ټولو توتیانو په خپلو کورونو کې آرام کولو او د بره نه یې لاندې بوټي ته کتل او مشر توتي ته یې وویل: تاسو هسې غم کوئ، د وړوکي بوټي به موږ ته څه وایي؟ مشر توتي ورته د دې بوټي لرې کولو وجه بیان کړه چې نن دا بوټی نازک دی، د دې راویستل آسان دي، خو دا به ټول عمر داسې وړوکی نه وي. څو ورځې پس په دا رسۍ په شانتې سخت شي، د اوس راویستل پکار دی. بیا به دا ښکاریانو دپاره په ونه ختلو کې اسانتیا پیدا کړي. هغې به په اسانه زموږ کورونو ته رسیږي او بیا به مصیبت جوړ شي. خو ټول توتیان په آرام سره خپلو کورونو کې ناست وو. هغې د خپلې سستۍ په وجه خبره ورځ په ورځ اوږدوله. همداسې په اوږدولو باندې هغه بوټی ورو ورو غټ شو. څو ورځې پس هغه بوټی سخت او ډېر غټ شو. اوس توتیانو هغې بوټي لرې کولو کوشش شروع کو، خو توتیانو هغه نشو لرې کولی. یو ورځ چې څنګه مشر توتي ویلي وو هماغه شان وشو. یو ښکاري هلته راغو. هغه ښکاري هغه مضبوط بوټی وکتلو. د دې بوټي په وجه هغه ډېر په اسانۍ سره توتیانو کورونو ته وختلو. ټولو توتیانو په مخ کې هغه د کورونو نه د توتیانو بچي اوچت کړه او لاړو. ټولو توتیانو صرف ورته کتل، نور یې سم نشو کولی. د دې حادثې نه پس ټولو توتیانو دا ونه پرېښودله. د خپل مشر خبره نه منلو باندې ډېر پښیمانه شو. وړې وړې خبرې باندې عمل کول کله کله ډېر